زنانو ځان د اخرت سودا وکړي. د رمضان میاشت را روانه ده، قرآن راوالی. قرآن زنانو دا جری او دا رښتینی دا تربګنۍ دا اختلافات ټول ختم کړي. د رمضان میاشت را روانه ده، شهر المواساة، د همدردۍ میاشت را روانه ده، د صبر میاشت را روانه ده، د جنت میاشت را روانه ده، د جهنم نه د ازادۍ میاشت را روانه ده. ټول خلق معاف کوي چې الله تاسو معاف کړي. نبی علیہ السلام صحابو ته وی دې دروازې ته ګورئ، وی چې په دې ړومبې څوک راننوته به جنتي صحابي. ولې ورته وی جنتي صحابي اینه نن وی او ډېر ښکلی وخون، وی چې په دې دروازه رادنده شو دا به جنتي ګورئ. ورته یو صحابي راننوت، صحابه ولیدو دغه جنتي دی. نو کېناستل ورسره صحابه، وی ته څه عمل کوې، ستا عمل څه دی؟ هغه وی زما خو داسې څه خاص عمل نشته. وی نه یې خو به ځکه چې نبی علیه السلام وی چې دا جنتي دی. نو دی ورته وی خاص عمل مې نشته دی، خو دا یو عمل مې دی چې په دې زړه کې د چا سره کینه او حسد نه ساتم. بس دا زړه مې ټولې دنیا ته صفا دی، دا زړه مې ټولې دنیا ته. یوه ډېره پاکه میاشت را روانه ده چې نبی علیه السلام به 2 میاشتې مخکې دعا غوښتله، خدایه رمضان ته مې روغ ورسوي. داسې قیمتي میاشت را روانه، دا د عبادت میاشت را روانه. زنانو دا د قرآن میاشت را روانه ده، زنانو دا د الله سره د جوړ میاشت را روانه ده. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي، فضیل اعمال کتاب چې لیکلی دي، وی چې د رمضان میاشت په شروع شوله نو زمونږ د کور زنانو به د کور د کار سره سره چې د ورځې به کار هم کوو، ټول کور کار، او هره ورځ به د 15 سپارو نه واله د 20 سپارو پورې د قرآن تلاوت کوه. الله اکبر. داسې زنانه وي چې د کور کار کوه، د ورځې 15 سپارې د قرآن تلاوت کوه. زنانانو تکړه شئ، لس خو کوئ که نه، هره ورځ 10 سپارې د قرآن تلاوت کوئ. بس په خبرو پابندي، د سترګو روجه ونیسئ، د غوږونو روجه ونیسئ، او ځان له د قرآن کریم تلاوت چې سړی روجهدار یو د قرآن تلاوت کې. الله اکبر. د دې یو عجیبه مزه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې د قرآن امتحان ورکو نو په هغې ورځې روجه نیولې وه. قرآن او روجه دا ډېر د 2 حالتونو کې بنده الله ته ډېر نږدې دی. روجه ده دې د قرآن تلاوت کوي معده ورو خالي کېږي، د خولې نه یې بدبویي روانه شي د معدې د خالي والي د وجې نه. الله ورته وایي ته وایه قرآن دا بدبویی ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده، ستا د خولې بدبویي ما ته د مشکو نه محبوبه ده. او روجهدار دپاره دا ټول خلق دعاګانې، ټول مارغان دعاګانې غواړي، مارغان دعاګانې غواړي. ډېره قیمتي میاشت هم په سر را روانه ده. خو د قرآن میاشت ته زنانو قرآن ته لاس کړئ، نارینهو تاسو ته هم قرآن ته لاس کړئ، مشرانو تاسو ته هم قرآن ته لاس کړئ. هسې چې دا غړېدلې دا کولو قرآن سړي ته په دې روجه کې پروت دی، دا ډېر خوند کوي که نه، دا ډېره مزه کوي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه حج له روان و پیادل، نو په لار کې پې د رمضان میاشت راغله، نو ملګري کېنول وي تراوه کې به قرآن اورول غواړي، په سفر روان دي، مسافر دي، تراوی پې شتم نه وي قرآن به پکې وایو. مشوره کوي، نو وی په حافظ چې را سره نشته په جماعت کې، نو وی زه خو قرآن ختم نه پرېږدم، داسې روجه نه لیږم چې هغې کې به د قرآن ختم دی، داسې خو نه تېرو. نو وی حضرت حافظ چې نشته ایو مسافر، وی زه خدای به خیر کړي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه به د ورځې کېناستو، یوه سپاره به یاده کړله او د شپې به یې په تراوو کې واوروله. 30 ورځو کې قرآن یاد کو مې په تراوو کې واورو. اوس چې روجه شروع شي نه حیران خفه یو، یقین وکړه کېنه ته خجي خان څه چل دی. مونږ مشوره وکړله، زما په ملا درد دی او د ده په خپه درد دی او د ده شوګر دی او د ده بلډ پریشر دی. خجي وایي نو څه چل بی؟ مشوره دا ده په دې منځنو لسو کې د یو بل قاري اواز واورو او په دې اخرنو لسو کې یو بل قاري راوله چې 3 ختمونه وکړو، د اولې نه قرآن شروع کړو، د ټوله روجه په قرآن کې تېره کړو. دنیا کارونه هم کړي دي، کاروبارونه هم کړي دي. دا د الله سره د تعلق میاشت ده. وایي مولي صاحب چې ټوله شپه الله ته ولاړ، د ورځې به یې پاره یادوله او د شپې به یې په تراوو کې اوروله. تکړه شئ، نیت وکئ د قرآن، نیت وکئ د قرآن، او 10 ووایئ، لږې ووایئ، خو دا روجه په قرآن کې تېره کئ. بس روجه په قرآن کې غټې شوي دي. مړه نشم ویلی، مړه مولي صاحب
جماعت ته وړوکې ګنټې لنه لېږئ نو بچي لر کوي لر خوارۍ ولېږئ وایي زه بچیا لاړ شه که نه زما پړه یو ارمان دی بچیا چې راځي او حفظ د قرآن دی کړی او ماله حافظ راشي بچیا نو 3 کاله پس په باندې د خپلې مور ملاقات کې الله اکبر د مور به څه کیفیتي د پلار به څه کیفیتي چې دا بچی ورشي نو چې د مور به څه کیفیتي او د پلار به کم کیفیتي چې 3 کاله بچی لېږلی او قیدی نه ویلی او نن حافظ د قرآن باندې قرآن سره مینه شروع کړي ټول قرآن رواله تاسو وایي مولي صاحب زه پکې انخلم مفتی صاحب ځان له په ګنټه کې 3 سپارې وکړو ما خو یو پوم دی ویلی نو زه ورته وایم د دواړو جهانو سردار داسې لیدلي دي چېرته نو دې ما ته وایي زه انخلم زه ورته وایم زه انخلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک قرآن لولي او دې پکې انخلي او دا قرآن پې ګران شي ستاسو د حال الله خبر دی ما ته مه وایه چې زه انخلم رب ته وایه انخلم وایه نو نبی علیہ السلام وایي چې څوک قرآن وایي او دې پکې انخلي او دا قرآن پې ګران شي له اجران الله دله 2 اجر ورکوي یو د ویلو او یو د انختلو نو ته وایي زه انخلم نو الله وایي زه له د انختو م اجر در کوم د نور ته څه غواړي ته وایي زه انخلم دا سوال سکول کې کوه چې زه انخلم هلته چې انخلي نو لیږي دي کور ته چې انخلم ته یې نه شي ویلی په دې کې خو ثواب نشته دې خو به پیپر پاس کوي جزا نو را رسخت په دې کې ما ته مه وایه چې انخلم رب ته وایه انخلم ما ته وایي انخلم زه الله وایي یو اجر د ویلو یو دی د انختلو نو ته ما نه نور څه غواړې داسې کتاب دلی دی دې دنیا کې چې یو اجر د ویلو یو اجر د انختلو او دا یاد ساتئ دا خبره مې ځان سره ولیکئ د علماو نه بیا تپوس وکئ چې په کم ټیم کې بنده الله ته ډیر نږدې چې کله دی قرآن روالي الله اکبر چې قرآن روالي دی الله ته ډیر نږدې شي او یو چې د روجې په حالت کې نو چې روجې یو مخې ته قرآن پروت مورې ته دعا وکړي مورې دا دعا به ډیره پالوانه دعا نو ډیره قیمتي میاشت را روانه ده او دې نارینهو ته پکې یو درخواست کومه که وایي منو نو ډیره فایده به یې وشي نبی علیہ السلام فرمایي دا د روجې میاشت ده دا د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت دی نو خوښ هم نه ده چې تاسو صبر وکئ او الله دله جنت درکړي دا څومره سمپل خبره ده دا د صبر میاشت ده دا نارینهو ځان سره ولیکئ چې در باندې د رمضان میاشت راله او صبر د پکې پیدا نه شو نو پوه شه چې روجې دې پیدا نه ده کړې هغه زاړه خویونه بیا دي هغه پرزول بیا دي نه دې کې به غټ صبر کوئ ډېر صبر به کوئ ښه بیبي ته وایي صبر ځان له تلاوتونه کوه خیر دی کو ډوډۍ وچی که لمدی او کو ترخې که خوږی د دې سره به ګورو دا د صبر میاشت او زه پکې ځان له جنت ګټم په دې کې د صبر قدم اوچتوم د صبر قدم نو دا بی انصافه به دا خو لا اوس د ژبې روجې دي د زنانو د ووړي روجې م نیولي دي ښه نو په دې ګرمۍ کې دا روجه څومره ګرانې تاسو چې ماسپښین شي مازدیګر شي نو څوک ټوبیلو ته ځئ څوک چینو ته ځئ پراته یې پکې او لوټې پې خلک کاڼي وروړه د جامو سره لاندې ولې وي ګرمي د ګرمي چې وجود ته به یخوالی راشي او په دغې ګرمۍ کې زنانه په کور کې ودرېږي او تنور ته ولاړې تاله ډوډۍ پخوي اور ته ناستې تاله ډوډۍ پخوي ستا کې انصاف شته ته صبر پیژنې ته د خدای بندی په دې حال هغه تاله تیاری وکړي او چې ماښام درته روټۍ کېږي او په انګولي کې مالګه کمه الله اکبر دا پرزول او دا خوبل په روژه ماتي کې او کنزل نو ته ډوډۍ وخورې روژه ماته کې او هغه زنانه روټۍ ونه خوري دقه شان وچه خوله پاتې شي او دې راشي په جانماز په اول صف کې ودرېږي وایي زه اوږدې تراویح کوم نو ورته هم ښه ته دلته اوږدې تراویح کوه ته دلته په صف کې ولاړې هلته زنانه لاس الله ته اوچت کړل ښه وی ربه یو مې روژه ده یو مظلوم یم د روژهدار دعا هم نه رد کوي او د مظلوم هم نه رد کوي الله ټوله ورځ مې ستا د یرې روژه وه او اوس مې لا په خوله ششې څکلی نه دی خدایه د ده نه زما انتقام والي اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خیرونه ځان ساتئ د دې او د الله په منځ کې پردي نه ښه پردي نه دا ډایرک برخیږي نو یوه مظلومه یو بله روژه دارې مالګه کمه ده او سیواله ده هېڅ خبره نه ده وایي دا د صبر میاشت ده زه به صبر کوم او ځان له جنت ګټم ځان له جنت ګټم
نو ډیره قیمتي میاشت را روانه ده د قرآن میاشت ده خپلې ماشومانې زنانم دې روژه کې کوشش کوئ راځئ دې مدرسې ته ځان له د قرآن تلاوت کوئ وخت هم په قرآن کې تیر کوئ حسین احمد مدني رحمت الله علیه جیل چې ویلي جیل ته یې ووستو نو عمر یې و 70 یا 75 سال ما ته زه قرآن نشم زده کولی د 95 کالو په عمر کې حسین احمد مدني رحمت الله علیه جیل کو چې جیل کو نو په جیل کې د قرآن حفظ شروع کو نو چې د جیل نه راوتو نو 20 سپارې قرآن په یاد کړی او 20 سپارې په جیل کې یاد کړی وي بچو باندې قرآن وایي ای زنانو دا ماشومان قرآنونو ته کښېنوئ دا بچیم قرآن ته کښېنوئ دا الله حافظان کوي مړه زه کویټه کې بل دستربندۍ کې مې داسې حافظان ولیدل حیران ورته پاتې شوم چا په 17 غنټو کې قرآن اورولی او چا په 18 غنټو کې یو طالب پکې غالبا په 17 غنټو کې ټول قرآن اورولی او یوه غلطي ترې راغلې په ټول قرآن کې مې الله اکبر دا هم د چا بچی دی دا به هم د یوې مور بچی دا به هم د یو پلار بچی هغه مور بلا خپی هغه پلار بلا خپی چې په روژه کې ورته وایي چې بچیا شروع کوله قرآن ته په مخه قرآن وایه زه به دې خادم شم زه به دله خواړه څکو دا پیدا کوم ته قرآن وایه 24 غنټو کې 17 غنټو کې ټول قرآن ورسولی زه وایه بچیه قرآن وایه داسې قرآن خانه بچي دي تکړه شئ قرآن ته نیت وکئ الله دې دا مدرسه قبوله کړي څنګه چې نوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رضاعي مور دی حلیمه الله دې دا ټولې زنانه د بیبي حلیمې په لار باندې روانې کړي بیبي حلیمه هغه بیبي ده چې امام الانبیا له پی ورکړي دي امام الانبیا غیږ کې سملولی دی امام الانبیا غیږ کې لبې کړي دي او امام الانبیا ته چې به کله رایاده شو نو په ژړا وشو چې بیبي حلیمه به یې مخې ته راغله بیبي حلیمه وایي ما چې څنګه نبی علیه السلام په غیږ کې واغست که نه د ډېر ماشوم و د پویو وخت کې سورلي مې د ټولو نه تیزه روانه شوه نو مې ما ته قافلې والا خلکو وایي چې دا هغه سورلي ده د هغې طرفه چې راتلم نو د ټولو نه کمزورې زما سورلي را روانه وروستو او اوس د ټولو نه مخکې روانه ده ما ته وایي سورلي هغه ده ما ورته وی چې سورلي هغه ده خو شهسوارې بدل شو شهسوارې هغه نه دی اوس پې څوک ناست دی وایي چې ما څنګه نبی علیه السلام کې نو ایکدم مې سورلی کې پی راغله او سورلي مې تیزه شوله ما ډېر برکات لیدلي دي ما ډېر اثرات د امام الانبیا لیدلي دي ما ډېر انوارات رب العالمین دې دا ټولې زنانه د صحابیاتو په لار روانې کړي الله دې دا مدرسه قبول او منظوره کړي